هشتم ثور یکی از درخشانترین روزهای تاریخ معاصر افغانستان یادآور پیروزی اراده ملت و ثمره وحدت و همبستگی مردم این سرزمین است. باشندگان ولایت غزنی همانند سایر نقاط کشور این روز تاریخی را با احساس عمیق از غرور ملی گرامی داشتند. آنان 8 ثور را سمبل یکپارچگی، وحدت، مجاهدت و فداکاری دانسته و آن را برگ زرینی در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه کشور خواندند. به باور آنان این روز ثابت ساخته است که وقت مردم با هم متحد شوند و هدف مشترک را دنبال کنند، هیچ قدرتی نمیتواند سد راه اراده آنان گردد. فقط درسی برای ما دو چیزه، که ایمان راسخ، ایمان به خدا و تقوا، دوم اتحاد. این دو درس عالم اگر باشه ما پیروز هستیم. او زمان همی عامل پیروزی بود که ایمان به خدا داشتیم و اتحاد داشتیم، پیروز شدیم علیه یک ابرقدرت جهان. د شورویانو ډیره خونریزه دوره وه، ډیره ظالمه دوره وه، خو افغانانو ته الله تعالی جل جلاله توفیق ورکړو چې ټول یې خنثی کړو، ختم یې کړو. بلکې یو شوروي نه امریکې ته هم شکست ورکړی ده، مجاهدینو ورکړی ده. موږ ټول افغانان غیرتمن، با جرأته، با شجاعته خلک یو. انشاءالله یو قدرت، یو څوک د موږ په مقابل کې انشاءالله په فضل د خدای نشي درېدی. اتم د ثور خو ټوله ته موږ نه ښه معلومه ده چې اتم د ثور د موږ باباګانو پلرونو انشاءالله ښه په غیرت کې، ښه په جرأت سره، ښه په میړانه سره جهاد ورسره وکړو او دوی ته ماتې ورکړله. او موږ بیا دغه نورو خارجیانو ته دغه پیغام لرو چې بیا د دغه خبر نه تکراروي او بیا د نه راځي. لله الحمد موږ ټول تیار یو هر څه ته. مسئولان محلی این ولایت نیز 8 ثور را یک درس بزرگ تاریخی برای نسل امروز و نسل‌های آینده دانستند. آنان خاطر نشان کردند که اتحاد، برادری و همبستگی ملی کلید پیروزی‌های بزرگ و پشتوانه برای عبور از چالش‌ها است. د اتم د ثور یا 8 ثور هغه ورځ و چې د افغانستان په تاریخ کې یوه زرینه ورځ وه او باید د سرو زرو په کرښو باندې ولیکل سي. د دغسې ورځو له راتګ څخه باید زده کړه وسي او په ټوله کې هغه څه پردیو سره یې ملتیا کړې یا پردی راویستلي وو د هېواد ته، ځوانانو د موږ خلک باید له دې نه زده کړې وکړي او هغه څه چې استقلال یې ترلاسه کړی وو له هغې نه باید دا زده کړې وکړي. 8 ثور همچنان الهام بخش نسل جوان است تا با درک عمیق از ارزش‌های این روز تاریخی برای عزت، استقلال و سربلندی کشور تلاش نمایند. یاد و خاطره این روز همچون چراغ فروزان مسیر آینده ملت افغانستان را روشن می سازد.